کابل نه یو سړی تللی و هندوستان ته، د یو حلوایي دکان ته ورغی، د حلوا کړهی ډک پروت. نو دې سړي وویل چې دا سړی ډېر لوند دی، دا دکاندار، دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه، ورته ناست دی. نو ده لاس ور وړی دی، چې نوړی یې راغستی او په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دی، پې راټوپ کړي دي. ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود. دا د هندوانو مزاج و. ځکه کرکه به یې مونږ نه کوله، اور ارامي غوندې قوم. وهلی دی او پولیس ته یې ویلي دي چې د حلوا ټول کړهی پلید کو، لاس یې وروړو. پولیس نیولی دی او مړه په خر یې سور کړی دی او مخ یې وله تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ورکړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی. څه موده پس چې وطن ته راغی، که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی؟ وی چې بلې صاحب. او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان؟ نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندوستان ډېر ښه ملک. برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت، حلوا پکې مفت ملاوی. ځکه دی بیوقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت، سواری به خر مفت، و فوج و تماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ باجی بغگیگی دا ہر سال تا مفت. ہندوستان دسی خملک دے اس کلغون عقل لرئی ما دے خبر تو گو رئی چالوائے خوڑا دا سچ ورطا ملو سزاوا، لیکن دی بے وقوف تینا عیش جوڑ گئے. او دی حکومت سره چې سکیگی دا دوی تا سزا دا. پا کراچائی کے 150 خلق جوندی اور کے سوازیدل، دا دا دی پوزا پریکے دل دیا بیلا خبر دا چی دوی پی شرمی گی نا. کہ دوی کے دا حضرت عمر ایمان وے او هغه به وي چې د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شي نو هم به هم الله تپوس زمانه کوي چې ستا په دور حکومت کې یو سپی د تندې ولې مړو. مهاجر دلته آباد دي، پکار دا هر حکومت تا ما خو درته 40 کاله کې ما د سړیتوب حکومت نه دی لیدلی، بالکل نه. او نه به راته څوک ثابت کي او نه مې آینده چرته خوب ګورم، خوبم نه ګورم. په 40 کاله کې چې د دې ملک نظام به ټیک شي. مهاجر دي دلته، کابلیان دي، بهاریان دي، هندوستانیان دي، ټول لا اله الا الله
محمد رسول الله.